ستاسو په درون استقبال کې ډاکټر خان تخریق مشر ډاکټر خان بابا له بلنه ورکوم چې هغوی راشي او تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي. مننه جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو مشرانو کشرانو منتظمینو مننه ستړي مشئ. په بیت د محمد سره مؤمن شم. زه پښتون خو وخت سره مسلمان وم. د الله کرم دی چې مونږ د وخت سره مسلمانان یو. الحمدلله. مونږ چې د اسلام د پاره څومره قربانۍ نه ورکړي دي هغه زما په خیال چې عربیانو به هم نه ورکړي. خو مونږ دا نه وایو چې یاره پلانې چې دی نو هغه کم مسلمان دی او مونږ زیات مسلمانان یو. پښتو چې دی که نه دا مسلمانی ده. که تاسو وګورئ چې یو پښتون هغه په خپله جامه کې راښکاره شي، په خپله پرده کې راښکاره شي، حیا کې راښکاره شي، دا تاسو وګورئ نو هغه به د لرې نه تاسو ته مسلمان ښکاري. نو دا ځکه ما وی چې یاره په بیت د محمد سره مؤمن شم. زه پښتون خو وخت سره مسلمان وم. وروڼو دې ملګرو خبرې وکړي چې یاره حق او پلانې دنګړې اولنې حق خاوره مونږ چې دی نو غریبانان نیو. مونږ ځان غریب ساتلی دی. مونږ بې حقه نیو. مونږ ځان بې حقه ساتلی دی. مونږ لاچاره نیو. مونږ ځان لاچاره ساتلی دی. په دې هر څه کې زما ځوان چې دی هغه په عربو کې، په پنجاب کې، په د نورو په خاوره باندې ډریوري کوي، نوکري کوي، چاکري کوي. تاسو به چېرته دلته کې یو عربی په نوکرۍ نه وي لیدلی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د هغه په خاوره باندې اولنی حق د هغه ثابت دی. موږ د بده مرغه د خپل اولنی حق نه هم نه یو خبر. دا د مذهب او د کامپرستۍ او د دغه نه روباسئ دا حق دی. بنیادي حق خپل وپېژنئ. که څوک وایي چې یاره دی د پښتو خبره کوي نو دا به قوم پرستي. استغفر الله. که څوک وایي چې یاره دی د بل د حق خبره کوي، دا خپل اولنی حق خبره کوي نو دا چې دی نو دی جوړې اسلام نه مني یا انسانیت نه مني. ورې داسې ده چې دا حق پېژندل زما په تنخوا باندې، زما په ګټه وټه باندې اولنی حق د چا په کار دی؟ زما د بچو په کار دی، زما په کار دی. زه که خپله تنخوا واخلم نو ګاونډیانو کې نه ویشم، خپل کور ته یې ولوړم. خو چې چېرته د قومي وسایلو خبره راشي نو هلته کې به مونږ د ځان نه چې دی نو دغه جوړ کړو او مونږ به وایو چې نه دلته زما په خاوره باندې د هر چا حق دی، خو د نورو په خاوره باندې حق د هر چا نه دی، د هغوی خپل دی. که تاسو مونږ سره میشته دلته کې پنجابیان وګورئ، ازبک وګورئ، تاجک وګورئ، دا ټول وګورئ نو هغوی به په ازبکستان کې اولنی حق د چا دی؟ د ازبکو دی. په تاجکستان کې اولنی حق د چا دی؟ د تاجکو دی. په پنجاب کې اولنی حق د چا دی؟ د پنجابیانو دی. په سند کې تاسو وګورئ چې هغه ډومیسایل هم تاسو ته نه درکوي. یو ملک دی پښتنو ته ډومیسایل قدرې نه ورکوي. ولې څه وجه ده؟ یاره دا په دې باندې اولنی حق د سندیانو دی. بده مرغه دا د دې د اولنی حق نه دی، دا د قوم پرستۍ او دین مذهب د دې څیزونو نه روباسئ. تاسو خپل حق وپېژنئ. تر څو چې تاسو خپل حق نه پېژندلی که نه یاد ساتئ چې تاسو به همداسې خوار یئ په خپله خاوره باندې، په خپلو وسایلو. تاسو به همداسې چې دی نو غریب یئ. یو تر څو چې زمونږ یو جوګه پښتون ځوان هم پښتون ځوان هم چې دی هغه بېروزګاره وي، د بل چا حق نشته دی چې دلته کې هغه په سرکاري نوکرۍ چاکرۍ باندې چې دی یا په چوکۍ باندې چې دی هغه کینی. دا عالمي دستور دی. ګورئ
خو د بده مرغه زما انجینیر شته پښتون انجینیر شته خو دلته کې به پنجابي انجینیر ناست وي سندھی انجینیر بناست وي ازبک انجینیر بناست وي تاجک انجینیر بناست وي نو دا زما بچي چرته ځي ګورئ دا خبرې د دغه نه راوباسئ په دې لږ غور وکئ موږ دلته دې له نه یو راغلي چې تاسو به موږ له ووټ راکوئ ووټ مو چې چاته خوښوي هغه ته ورکئ زمونږه دا کار چې دی دا په تاسو باندې تاسو پیژندلی یئ مونږ غواړو پښتنو چې تاسو پښتانه شئ تاسو خپل ځان وپېژنئ خپل حق وپېژنئ بس کوي څومره چې تاسو د ځان نه لرې اوسئ تاسو خپل راتلونکي نسلونه چې دی نو هغه تباه کوئ د خپل حق نه لرې اوسئ تاسو خپل راتلونکي نسلونه چې دی نو هغه دغه بربادوئ ګورئ خپل حق وپېژنئ دا اولنی حق نه دی دا که تاسو په خپل خاوره باندې ثابت کو یقین وساته زموږ ژوند خو څنګه ولاړو ستاسو ژوند چې څنګه دی خو لاړو خو دا راتلونکي نسلونو دا دغه خو بچ کوي که نه دلته کې مونږ دې له نه راغلي چې یاره مونږ تاسو ته ووایو چې یاره مونږ به تاسو له چې دی نو دا وکړو هغه به وکړو تاسو مونږ بچاهان کوي نو مونږ به ستاسو دا حقوق تاسو له راواخلو نه دا کار به په خپله کول غواړي زما یا زما د ملګرو د باچا جوړولو ضرورت نشته دی خپل حق وپېژنئ تر څو چې تاسو خپل حق نه وي پېژندلی تاسو په هغې راټولېدی نه شئ که تاسو خپل حق وپېژندلو او په هغې راټول شئ راجرګه شوئ نو یاد ساتئ چې دا به هغه پاسون وي چې دا به ستاسو راتلونکي نسلونه باچاهان کې تاسو د یورپي خلکو ته ګورئ د هغوی ځوانانو ته ګورئ څنګه ښایسته ژوند تېروي وجه څه ده زم داسې ملکونه په یورپ کې پیژنم چې تش الوګان پکې پیدا کیږي یا تش میخي غواګانې ساتلي دي خو داسې ژوند تېروي لکه د باچا موږ دلته زموږ باچاهان هغه شان ژوند نه تېروي وجوهات څه دي په خپله خاوره د اولني حق او هغه اولنی حق هغې پیژندلی دی ګورئ نن خو د انټرنیټ زمانه ده په دې انټرنیټ وګورئ سرچ کوئ لټون وکئ لږ د خپل بیل وجود وپېژنئ خپل خاوره وپېژنئ په دې اولنی حق وپېژنئ وسایل وپېژنئ دا ستا حق دی دلته کې چې په سرکاري نوکرو چوکرو به اولنی حق ستا د جوګه ځوان وي خو دلته زما ځوان ته پته نشته که نه دا ستا حق دی چې ستا بچي ته بنیادي زده کړه ستا په ژبه کې ورکړی کېږي خو زموږ دا خیال دی چې یاره دا خو پته نه لګي چې څه چل به په دنیا کې یو هم داسې ترقي یافته ملک نشته ګورئ ښه چې د هغه په خاوره باندې د هغه ماشوم ته بنیادي زده کړه په بله ژبه کې ورکړی کېږي او ترقي صرف هغه ملک کړې ده هغه قوم کړې ده چې د هغه بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې ده نن زه چې دی د دې حقوقو نه خبر نه یم نو زه چا محرومه ساتلی یم زه خو خپل ځان محرومه ساتلی یم زه پنجابي ته کنزل کوم زه بل ته کنزل کوم بل ته کنزل کوم خو اول ما دا کتلی دي چې زما څه دغه دی فرض دی چې زه په خپله نه یم خبره خو به یې خوري هغه خو په خپل حق ګڼلی دی نو کم از کم مونږ تاسو ته ستاسو مقام هم رانږدې دی ستاسو وخت ډېر نه علمه خو کم از کم دومره وکئ دا تعلیم یافته زموږ ځوانان دي دغه دي تاسو لږ چې دی د خپل حق نه ځان خبر کوئ د عالمي دستور نه ځان خبر کوئ چې عالمي دستور څه دی د چا خلاف نه یو که تاسو وایئ چې زما په خاوره باندې زما ولنی حق دی نو دا ګورئ دا ستا د عالمي دستور مطابق ستا حق دی ته د چا خلاف نه ته یو ملک نه ماتې لګیې ته د انسانیت خلاف نه ته د مذهب خلاف نه دا خاوره پښتنه ده په دې خاوره باندې اولنی حق د پښتو پښتون دی ځان وپېژنئ مننه الله مو خار لره یو ځل بیا ډېره مننه الله مو خار لره